د خوست امنیه قوماندانۍ اړوند د تروریزم سره د مبارزې مدیریت د مرکز سربیره ولسوالیو کې 15 میله کلانشیکوف، 1 میل راکټ، یو شمېر نظامي وسایل او 6 تورن کسان نیولي. د ذکر شوي مدیریت مسؤلین وایي د دوی مبارزه دوام لري او له خلکو غوښتنه کوي چې کورونو کې غیر قانوني اسلحه دولت ته وسپاري. د خوست ولایت امنیه قوماندانۍ د رهبرۍ په وړاندې مبارزې مدیریت د یوې میاشتې په جریان کې د یو لړ کشفي او دقیقو معلوماتو په اساس مرکز او ولسوالۍ کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې مو 15 میله کلشینکوف، 1 میل راکټ، یوه فیا مخابرې، لسګونه تعداد د هوان د شکې او پیکا مرمۍ نیولي او ګڼ شمېر اجناس هم ورسره دي. د یادو مهماتو سره مو 6 نفره هم نیولي دي چې د تحقیقاتو وروسته مو عدلیه او قضایي ارګانونو ته دوسیې سپارلي دي. بل خو بیا عام وګړي د امنیه قوماندانۍ دغه کړنه ستایي او له ولسي خلکو غوښتنه کوي چې غیر قانوني وسایل اړوندو ادارو ته وسپاري. لکه څنګه چې مخکې دوی کومې خڅې کولې، دوی هغه وسلوال چې خپلې وسلې به ورسره وي، شخصي ګټې به ورڅخه اخیستې، هغو مخه اوس نیول شوې ده. تیر په تیر مخکې نه اوس نوره هم کوي شوي دي امنیتي ځواکونه، دوی خڅې د ستایلو وړ دي او نوره ممکن له ورڅخه لغاتې جدي نوره واوسي. غوښتنه مې دغه ده چې چا سره وي باید دولت ته تسلیم کړي. ټوله جانه دا د ټولو د کونډې یتیم حق کې ده چې چا سره وي باید په خپله دولت ته داخله کړي، ویرې کړي. دا خو موږ ټولو دولت ګاډه کړی دی، پوه شوئ. د خوست اوسیدونکي له امنیه قوماندانۍ غواړي چې دغه ولایت کې په خپلسري توګه د وسلو په ګرځولو بندیز لا قوي کړي څو د جنایي پیښو مخه نیول شوې وي.